نحمده ونصلي على رسول الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. زه په سټیج باندې نوست مشرون کشرون د مخته د پښتنې د مختلف سیمې نه راغلی که مشرون دي که ځوانون دي او زه د بانی ښار چې هر تاریخي ښار دی بیا د بانی د پی ټي ایم کمیټۍ ورسره نورې کارکونونه چې دغه د یو عظیم الشان جلسه د پوره ډېر محنت وکړه ټول ته مبارکبادي ورکوه. ملګریه څو بنیادي خبرې ډېرې ضروري دي. خبره ده چې پی ټي ایم اولی په کوم حالات کې شرچک شه پی ټي ایم چې په کوم حالات کې شرچک شه توس ټول ته پته شته چې په دا سیمه باندې په دا وطن باندې په دا قوم باندې یو ډېر ظالم جابر ریاست مسلط شوی و او هغه جابر ریاست چې د پتلین وغستی دی په خاطر د دغه چې دا یرغلی و د دهشتګرد په خلاف دا یرغلی و د بدمشونې په خلاف دا یرغلی و د وطن د بربادولې په خلاف خو دا هغه چارې نه وکړلې د دهشتګرد په خپل زوی باندې باج کړل او بېګناه خلک یې بېوطنه کړه بېګناه خلک یې بېکوره کړه. ملګریې میش دی درته دا وایي چې حاجي صاحب میرزعلي خان یوه خبره کړې وه چې کله پاکستان جوړ شوی و بیا ده ویلي وي چې دا هغه ښار دی د انګریز ښار دی خو کته یې وربدله دو. ملګریې میش دا ریاست ته وایي چې ریاسته تو د پښتنې په سیمه باندې یوه لویه وینه توی کړه لوی انسانون دی پښتانه ځوانون مشرون د مړه کړل تو د دغه وینې کاروبار جوړ کړی دی ته چې د پښتنې وینه تیاوې دا همره د تو کاروبار زیاتېږي خو نن پښتانه راچک شوي دي قسمه ده چې وویل چې تو تسلیمېږې زه ورته وایم چې نن پښتین تو تصول کو سبا د پښتانه په غونډې کښې ته پرېوځې. ملګریې دغه خبرې چې پښتین کوم که دلته مغول راغلی دی که چنګیز راغلی دی که انګریز راغلی دی که رنجیت سینګ راغلی دی که ریس راغلی دی که امریکا راغلی دو چنګیز خان د پښتنې د ساري نه مړۍ جوړې کړې ساري نه یې کټ کول بیا یې په خاټې کښې شخول مړۍ یې جوړولې په انګو کښې یو ښار دی ویسه د هغه نه د انسانونې د پښتنې کوپری راووځي خو پښتین یې فتح نه کړ پښتین یې تسلیم نه کړ پښتین یې تسلیم نه کړ پښتین په دماغ کښې چې یوره خبره روشي چې ځون یې پرې مړ کړی نه وي ولا تر هغه پرې په څټ کېږي نه. نن چې مو دا د پی ټي ایم والا خبره وکړه او یو پی ټي ایم د موجودانو ستی دا پی ټي ایم د خلک جلیله ته بوتلل د خلک وولل ویې ټکول د کسون د پی ټي ایم مړه کړل د کسون د پی ټي ایم ورکړل خو پی ټي ایم په څټ نه شو. دغه پی ټي ایم چې دا نن نوستی دا د ده سره سیاسي ټکراو ته حاضر دی دا یې ورته وایي چې نور د په دا وطن باندې ظلم او ستم نه منه. نن دغه پی ټي ایم د ډېرو مشکلاتو نه راغلی دی د ډېرو تکلیفاتو نه راغلی دی دا نن هغه څو زوړه مرکزن چې مخته مرکې کړلې پی ټي ایم یې بدنومولې کوشش کړ هغې بیا رابطه کړې وه چې بیا د مرکې ماحول جوړ کړي. مو ورته ویل چې اتېره د ډېره ملنډې والې دي
اتېره د ډېره ملانډه والې دي انشاءالله تعالی ادورو مرکزنه ورته په سر وي غفورو مغفورو در پسې چټ تاوي نو زه ملګري داسې دو چې پښتانه یو نوی حالات چې مشکي مینی یا په جاني خیل کښې ادم خون دی که خونخور دی دغه کیم حالات جوړ کړی دی کیم حالات یې جوړ کړی دی یوه بله داسې فتنه ته دی د کوشش کو چا د داعش په شکل کښې کیدای شي د بل تنظیم داسې په شکل کښې کیدای شي پښتانه یوه نوي جنګ ته څوک اچوي خو موږ اجازات نه ورکوي چې پښتون د یوه نوي جنګ سره څوک مخامخ کو یا د نوي کاروبار سره مخامخ کو ملګري لکه تاسو ته پته شته چې کیدای شي عمران خان ته چې دا کیمه قرضه میلاو شوې دو دا قرضه دته د ایران په خلاف باندې میلاو شوې وي یا چې کیم دا بل کوم ملک دی د سعودي سره چې ګاډي یمن د دغه په حواله سره دته دا میلاو شوې وي چې یاره قبایل یا د فوج دو د یمن په خلاف باندې لاشي میش دا ورته وایي چې پښتون میش کاروبار ته نه سیخوي عمران که ملک چلولی شي که ملک چلولی شي وی چلوه کنی باج مماج به وروله شه او بل د پی ټي ایم میش دا کوشش کی چې د پی ټي ایم کیمه خبره دو دا په انټرنیشنل سطح باندې روشي د دنیا په لیول باندې روشي او دنیا لکه څرنګه چې بس توجه د طرف ته راون نه دو چې پی ټي ایم کې تحریک شروع کړی دی د دنیا قوتینه دلته ډېر ډالر وړل د پاکستان فوج امدادي وکړه خو هغه قسم حالات نه کړل پیدا که کوم چې پی ټي ایم پیدا کړل پی ټي ایم بغیر به خرچې نه بغیر به پیسې نه بغیر به ډالر نه پی ټي ایم په خپل قوت سره راووته او دنیا ته یې وویل چې زه په خپله خطا کښې امن غواړه زه په خپله خطا نه جنګ ورکول غواړه نو انشاءالله تعالی دغسې ملګري ځینې خبرو په توجه سره وروي میش دا نه وایي میش دا وایي چې که میشتوس چې څرنګه ځورېدلي په دا نازیو ته د میشتوس خوندې باندې ځورېدلي دي نو په چار دا هدو چې هغه مشره ښځې هغه ځورېدلې ښځې چې هر څیز ته د میش جلسه وي چې هغه میش سره د ځونې سره رووالي او دنیا ته په دنیا قوتینه ته دا ور وښایي چې د دغه وطن چې ظلم کړی دی دا خویندې ماندې په یبله پسې باندې په سرتور باندې د خپل وطن نه لرې شوي دي په نور وطن نه کښې پناه واخیستې دو نو چې څه پره د میش سره خویندې ماندې په دغه تحریک کښې نه وي راونې یغه پرې پخ قسم کامیابي میش نشي حاصلولی ملګري او بل میش که چاینا دو که امریکا دو که ترکی دو یا د دنیا نور ملکونه دي دا ته میش ملکي چې د پښتنې په سیمه کښې چې تر څا پورې امن نه وي راغلی د پښتنې وسایل ته د غرې وسایل ته یا ګیس ته یا کویلا ته یا کرومایټ ته توس دا رما ورنږدې کېږي د پاکستاني فوج په خوله نو زه د تاسو ټولو ډېره شکریه ادا کوم ډېره مهرباني خو انشاءالله تعالی تاسو خو چې دا کوم حالات روان دي د حالات ته خو چمتو یې که نه یې او انشاءالله تعالی دا مې امید دی دا مې یقین دی چې غفوره او بازو مخ ته منډې وایي پښتینو پسې وي او په څټو مخ روانوي چې ګوډ شول کال پسې دي ملګري دې نه بعده